د وټپور ولسوالۍ د ګمبیر په نامه علاقه ده راغلی او ګمبیر ته چې د موږ ته شلومبې راوړلې شلومبې نو به ډېرې ځانګړې شلومبې دي او دلته چې دا وی چې هر څوک سیلانیان راغلي دي نو اولنۍ میلمه پالنه ما کړل. پخلی صاف شروع کړی دی ته لږ اوچت کا ښه بس دا سړی دی ښه او دې ځای کې ناست دی نو محترم ذاکر الله دا دی. السلام علیکم د ودان ټي وي درنو لیدونکو د وټپور ولسوالۍ د ګمبیر په نامه علاقه ده راغلی او ګمبیر ته دا اوس چې موږ کوم ځای کې ولاړ یو دا د چینی پټي په نامه باندې یادېږي. تقریبا د ګاډي د ودرېدو نه تر دې ځای پورې د 1 ساعت یا تر 1.5 ساعت مو پلي مزل کړی دی او د دې ځای د ملګرو په وینا چې دغومره مزل لا پاتې دی. دوی وایي چې زموږ پر مزل خو 1.5 ساعت دی یا 40 دقیقې دی خو ستاسو ته 1.5 ساعت مزل پاتې دی. نو زه ګمبیر سر باندې ته چیل ګټو ته داسې به پسې ځو چې څومره مو وس وشو نو دغه ځایونه به تاسو ته ښیو او نور خو ملګري رانه مخکې تللي دي چې هغه هم درته ښودلی وي او دغه خپرونې به راسره تاسو یو په بل پسې ګورئ. نو زو د سر باندې ته او دغسې چیل ګټو ته دلته بېلابېلې سیمې نور هم شته دی نو دغه ښکلې منظرې د جنتي وطن دغه بېلابېلې څنډې به تاسو ته ښایو نو له موږ سره واوسئ.
درنو لیدونکو نو تر 2.5 ساعته پلی مزل راورسېدلو د سر باندې ته څه شو هغه محترم ذاکر الله چې دی سم د واره چې دی موږ ته شړومبې راوړلې شړومبې نو بیا ډېرې ځانګړې شړومبې دي او دلته چې دا وی چې هر څوک سیلانیان راغلي دي نو اولنۍ میلمه پالنې ما کړل د شړومبې مې پیسکلي دي یو جنتي وطن دی ښکلې سیمه ده خو مزل یې لږ سخت دی کله چې دلته راورسېږي او 15 دقیقې 10 دقیقې د مکېدو نه وروسته نه دا ټول مزل هېر شي لام شپه دلته ده او د شپې به هم بنډار کوو او دغه ملګري به د سره یو معرفي کوو ډېر کسان دي نو تاسو هم راسره پاتې شئ ملګرو نو بس د کونړ د غرو سرونه دي د ګمبیر د سر باندې کې د دوه ملګرو دا د تور چاو ته څوک ته د شودو چي وي د شپې 9:30 یا 8 بجې دی دا باندې کله داسې په سمخ کې لاړ شو تورته هم ډېر زیات دی ګر چاپیر شپه ده کنه ځکه خامخا تورته مې کنه دی دوه کسانو خو دلته پخلی صاف شروع کړی دی ته لږ اوچت که بس د دې یو هغه دی چې دی دا غوښه چې دی بخار ته چې دغه کې چې دی به وریجې پخوي ښه دې نه به د دال تاړه وي درنو لیدونکو مازدیګر چې موږ کله رالو په موږ باندې هغه د شړومبو پیرزو کلاغه دا سړی دی ښه او دې ځای کې ناست نو محترم ذاکر الله دا دی موږ ملتیا یې لاندې پرېښې وه چې وروسته به بانډار کوو ګپ شپ به لګوو نو سړی راسره ناوخته لکه چې ښه بانډار کوي د خیرس او د شودم دې راوړه که نه ښه شودم دې راوړل بس ډېره زیاته مننه یار